مقاومت جبهه وایي طالبان ته د خپلو لسګونو غړو تسلیمېدو ادعاوې رد کړي. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو لپاره درسره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. د مقاومت جبهې طالبان ته د خپلو لسګونو غړو تسلیمېدو ادعاوې رد کړي دي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په پنجشیر کې طالبان ته د دې جبهې لسګونه غړو د تسلیمېدو ادعاوې رد کړي دي. د دې جبهې د بهرنیو اړیکو رئیس علي محسن د تېره شپه د طالبانو له لوري د لسګونو کسانو د تسلیمېدو ویډیوګانې د خپرېدو په خبرونه کې ادعا کړې چې طالبان د عادي خلک کمرې مخې ته کېنولي دي. د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر باندې په یو شمېر کسانو ویډیوګانې خپرې کړي دي او ویلي دي چې دا کسان د پنجشیر په درې او ابشار ولسوالۍ کې له جګړې لاس اخیستی او له طالبان سره ملګري شوي دي. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کله خبر. تر بیا ښې چارې.